د انګلیسي زده کړې ګرانو مینوالو یو ځل بیا مې سلامونه او نیکې هیلې هم منئ. امید دی چې روغ او جوړ به وئ او تېر شوي ویډیوګانې به تاسو کتلي او زده کړي وي. په دې ویډیو کې مې یو ځل بیا ستاسو لپاره یو څه مهم او زبردست لغتونه راوړي دي. په دې هیله مې چې تاسو به دا لغتونه زده کړئ او د ویډیو تر پایه هم راسره پاتې شئ. لومړنی لغت دی کوپ. کوپ کوپ معنی کودتا. کوپ کودتا. کودتې سره خو موږ تاسو ټول بلد یو چې کودتا څه ته ویل کېږي. بل مهم لغت دی ګرانو دوستانو corruption. corruption corruption معنی رشوت. corruption رشوت. راځو ګرانو دوستانو بل مهم لغت ته equal rights. equal rights equal rights معنی مساوي حقونه. equal rights مساوي حقونه. خوږ ملګرو راځو بل مهم لغت ته human rights. human rights human rights معنی بشري حقونه. human rights بشري حقونه. راځو بل مهم لغت ته national assembly. national assembly national assembly معنی ولسي جرګه. national assembly ولسي جرګه. parliament. parliament parliament معنی پرلمان. parliament پرلمان. پارلمان parliament پارلمان. او بل لغت grand council. grand council grand council معنی لویه جرګه. grand council لویه جرګه. grand council. او بل لغت دی governor. governor governor معنی ولی. governor معنی ولی. governor. همدومره لغتونه بس دي. کوشش کوئ دا لغتونه تاسو په یاد کړئ او په جملو کې هم در سره استعمال کړئ ترڅو انګلیسي مو لا ورسره محکمه شي. او بل خوږو دوستانو بعضې وخت به جملې لولو او هغه به راوړو او بعضې وخت به لغتونه راوړو. یوازې په جملو باندې هم اکتفا ښه نه ده او یوازې لغتونو باندې هم ښه نه ده. دا دواړه یو د بل سره تړلي دي او باید دواړه زده کړل شي. نو نننی ویډیو په همدغه ځای باندې بس کومه. خو ستاسو څخه په ډېر درنښت سره دا هیله کوم چې که چېرته مو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو یو ټیچر یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ د نورو دا ډول ښایسته ویډیوګانو لپاره. بیا چې ستاسو لپاره په د یوې نوې ویډیو سره حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم او الله مو مل شه.